دا ژوند تاسې یوازې د ځان لپاره مه وقف کوئ، بلکې د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د جامعې لپاره هم وقف کړئ. کله چې تاسې ژوند د ځوانانو کله چې ځوانانو ژوند د نورو لپاره وقف کړئ، په دې کې یو قسم خوند وي، په دې کې یو قسم مزه وي. د دې مزې د دې خوند څخه استفاده باید وکړي. سیاسیون خپل کار کوي، هغه د چا خبره په هغو په کیسه کې مه کېږئ. تاسې خپله کوښښ وکړئ چې څنګه کولی شئ د یوې ټولنې لپاره یو ښه سیاستمدار کېدلی شئ. دغه هر انسان په خپل ذات کې یو سیاستمدار دی، یعنې دغه سیاست څخه دی څنګه استفاده کولی شي. سیاست دې ته ویل کېږي چې څنګه کولی شو موږ د قدرت په لاس راوړلی شو، د قدرت څخه څنګه استفاده کولی شو. دا په دې معنا نه چې ته خلکو ته دروغ ووایه، ته خلک په سترګو کې خاورې واچې، د خلکو تر غوږو پورې غلط معلومات ورسوې، خلک غلط لارې ته تشویق کړې. دا د دې لپاره دی، دا په دې معنا باندې دی سیاست کول چې تاسې څنګه د خپل فکر، د خپل قدرت چې الله تاسو ته کړی دی، د دې څخه ته په ښه ډول باندې استفاده کولی شې. د مثال په ډول که چېرې دغه ګروپ چې لګېږي، دغه ګروپ ته یو نفر ناست وي، هماغه رڼا کوي، هماغه انرژي مصرفوي، او که 10 نفر ناست دي هماغه انرژي مصرفوي، عیني رڼا ورکوي. نو ولې موږ او تاسې دا نه کوو چې د دې ګروپ په شکل باندې واوسېږو چې زموږ څخه 10 نفره استفاده وکړي، زموږ د دې انرژي څخه 10 نفره استفاده وکړي، د دې په عوض باندې چې یو نفر یې کوي. نو کله چې موږ تاسې په دې اړه باندې فکر وکړئ او دا مو په ځان کې پیدا کړله او دې نقطې ته ورسېدلو، بیا موږ تاسې د ژوند کولو په سټایل یا په طرز باندې پوهېږو. او الله جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی، دغه سره د رزق او د مرګ وعده کړې ده. دغه دوې وعدې حتمي دي او دا ترسره کوي. هېڅوک به تاسې تر اوسه پورې نه لیدلی چې د لوږې څخه مړ شوی پر سړک باندې پروت وي، لغتې وایي چې ولا ما ډوډۍ نه درلوده، زما خو نس یا معده خالي ده، زه دا یم مرمه. هېڅوک یې نه دی پیدا کړی. په یو شکل نه په یو شکل باندې الله جل جلاله یو انسان ته خوراک رسوي، یو انسان ته ډوډۍ رسوي، یعنې رزق رسوي، بې له دې چې موږ تاسې هڅه وکړو یوه لاره نه یوه لاره باندې موږ ته راځي. دا داسې نه کېږي چې دا لکه من و صلوات تاته د اسمانه څخه راشوه سي درته راولېږل سي. ته به د دې رزق د لاسه راوړلو لپاره هڅه کوې، کوښښ به کوې، انرژي به مصرفوې، د یوه ځای څخه به بل ځای ته ځې. او هغه د رحمان بابا شیخ چې مې مخکې درته وویلي، ته باید کوښښ وکړې، ته باید غوټې پسې ووایه، بیا تا ته دا هر څه په لاس راځي.